اول بال مې تلوري ځپې وویله داسې ها ورتېرېدله او بل اور کې مې بیا شاټ پې ورکړله. لوبه روانه ده. درې وړو تمرین کوله چې نور د کلب کوچان چې وو هغه موږ ولیدلو. دا محمد نبي څه جادو کړی دی دا دومره خلکو خوښېږي دی او سره د راشد خان. د بال وکړله ما شاټ وویله چې سوال کېدله. 23 رن مې ورکړل او 6 وکټې مې واخیستلی. په یوه ټیم کې د یوې کورنۍ زموږ او ستاسو 3 افغانان دي. راشد خپله د هغه ځوانانو سره وویني هغه به نور هم تشویق شي. ته ونه منله یو 2 شاټه یې وویل ما هم بیا آوټ کړله. په میدان وردګو کې به یې په خاورینو لوبغالو کې لوبې کولې. زه چې په اطاق کې ګرځم د بالینګ او د بیټینګ اکشن کوم. وردګو پس خپه شوی او ډېر کلک ډېر. لوبه روانه ده. یوازې په یوه ټیم کې د یوې کورنۍ زموږ او ستاسو 3 افغانان دي. دا چې دا څوک دي او څه ډول یې کرکټ ته مخه کړې ده دا ټول سره په دې خپرونه کې لیدلی شئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو افغان هغه یې آوټ کړه، انګریز یې آوټ کړه. د وطن په میدان وردګو کې به یې په خاورینو لوبغالو کې لوبې کولې. خو نن دا دی د بریتانیا په ښایسته لوبغالو کې تمرینونه او همداراز ډېرې ښایسته لوبې کوي. هر یو یې درته په دې خپرونه کې در پیژنم. ستړي مه شئ، راځئ یو یو را سره ځان راته وپېژنئ. السلام علیکم، ښه یاستئ؟ جوړ. نوم دې او راته ووایه د کومې سیمې وې د افغانستان؟ نوم مې ساحل دی د افغانستان د میدان وردګو یم او د مزخلو د کلي. ښه، ډېر ښه. د راځئ یو یو را سره ځان را معرفي کوئ. دې خوا ته راځه، وړاندې ودرېږه، وړاندې ته هم راځه ودرېږه. نوم دې راته؟ نوم مې احمد دی، د افغانستان او میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ او مزخیلو درې یم. او ماشاءالله. راځه ته راشه، څه دې دې خوا ته. وعلیکم السلام، ستړی مه شې. دې خوا راځئ، دې خوا چې دا ټول معلوم شو دلته. نوم مې فیصل د افغانستان یم، د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ یم، د مزخیلو کلي. نوم دې؟ حذیفه. حذیفه جان، ته هم د وردګو یې نو. ښه، اوس دا راته ووایئ چې 4 واړه خورونه یاستئ، په یو ټیم کې سره لوبېږئ که کله کله سره مخالف هم یاستئ؟ موږ چې په بېلابېلو ټیمونو کې لوبېږو چې 3-4 ټیمه دي په دې کلب کې، او بعضې وخت په بعضې وخت په یو ټیم کې او بعضې وخت په مختلفو ټیمونو کې لوبې کوو. ښه، بالر یې که بیټسمین یې؟ زه خپله هم چې یم بالر یم، بالینګ کوم، نو ډېر وخت خپل ټیم دپاره اوپننګ بالینګ کوم. ښه، راځه د حذیفه نه پوښتنه وکړو. حذیفه ته بالر یې که بیټسمین یې؟ زه آلراونډر یم. او ماشاءالله. د لوړې نمرې چې دي په هغه کې اخیستي بیټینګ کې څومره هغه دې اخیستي دي؟ موږ چې که یعنې د 2 نفر بیټینګ ته ور وباسي 4 اوره ورکوي. ما چې لوړ سکور کړي دي 20 رنز دي. ما په یوه اور کې 6 ویکټې اخیستې وې. ماشاءالله. ښه، په یو اور کې د 6. ښه، تر څنګ مې دلته دا بل ورور مې ولاړ دی. ته څه شی ته په ټیم کې په کوم؟ زه خپله چې یم آلراونډر یم، بعضې وخت اوپننګ کوم او کله کله بیا اوپننګ بالینګ هم کوم. دې پسې ستا نوبت دی، ته ور اوسې نو. د خوښې لوبغاړی دی په افغانستان یا په نړۍ کې؟ د خوښې لوبغاړی خو مې راشد دی، او په نړۍ کې چې بیا د ویرات کوهلي دی. او ته به سپین بال به کوې؟ نه، زه فاست بال کوم. فاست بال کوې؟ نو راشد خو هغه خو. او په پس کې مې چې دی بیا هغه دی میچل سټارک. ښه، او بیټینګ کې د بیا څوک ډېر خوښ؟ بیټینګ کې مې ګل رحمان الله ګربز. رحمان الله ګربز. ښه، قد دې ماشاءالله ما چې هغه دی که نه ورته نری یې. ماشاءالله. او ستا د خوښې هغه بیا څوک دی؟ زما د خوښې لوبغاړی چې دی د افغانستان په ټیم کې هغه محمد نبي دی چې سپین بال کا، او زه خپله هم سپینر بالر یم، او په
نشنل یا نورو ټیمونو کې چې دی هغه مې بیا د خوښې بالر چې دی د انډیا څخه دی جدید دی هغه مې د خوښې بالر دی. ستاسو سره مې هېڅ خبرې نه دي کړې تر اوسه پورې. ښه ته بالر یې بیټسمین یې ستاسو څه شی دی هغه؟ زه بالر یم، فاست بالینګ کوم. د خوښې لوبغاړی مې محمد نبي ده او په نورو ټیمو کې مې د خوښې لوبغاړی ملنګا ده د سریلانکا ده. دا زموږ او ستاسو افغان د ملنګا په څیر باندې بال کوي. ښه او مخکې بل ورور ولاړ دی. محمد نبي د خوښې لوبغاړی دی. افغانستان کې محمد نبي د خوښې لوبغاړی ده. په څه شي یعنې بالینګ کې که بیټینګ کې؟ ځکه خو دواړه کوي. هغه آلراونډر ده خو د ما بیټینګ ښه خوښېږي او ښه شاټونه وهي. ستا بیا څوک ډېر خوښېږي؟ لږ دې خواته ودرېږي چې د کامره کې سره معلوم شو. ما د افغانستان په ټیم کې چې خوښېږي عمرزی ده او په د نورو ټیمو کې مې بیا بمرا خوښېږي. دا راته ووایي چې کله کله تاسې هم په خپلو کم ټیم کې چې تاسې لوبه کوئ په هغه ټیم کې د یو بل په مقابل کې سره لوبه مو کړې ده؟ او کړې مو ده. او د ده په مقابل مې کړې ده. اول بال مې څلوري ځپې وویله داسې هاور تېرېدله او بل هاور کې مې بیا شاټ پې ورکړله. تن بیا په څلورم بال یې آوټ کړلم. ورته هغه دې ونه کړه چې ورور مې دی خیر دی راځه؟ نه داسې هغه خو مې ونه کړله ورته. نو بیا تا ته غوسه ده رانغله چې هلکه د مشرتوب لیاز دې مونه کوې که څنګه؟ نه ما ورته ویم ما خپله لوبه کوه د ما سره ما لږ هغه کوه ما خپله لوبه دې کوه د ما باندې ډېر مه راځه چې داسې نه شي آوټ دې کړمه. خو بیا ده ونه منله یو دوه شاټه یې وویل ما هم بیا آوټ کړله. څوتې لاړله آوټ شو. تا څه کړي دي تر اوسه پورې د دوی آوټ کړي دي که نه؟ په نیټ کې مې دوی ټول آوټ کړي. دا دې ټول آوټ کړي دي؟ یعنې په دې ټولو تکړه یې تاسې ورسره دا معنی آوټ کړي یاستئ تاسې؟ او کله کله چې تمرین کوو بیا نو په نیټ کې یو بال داسې هغه وکړه راشي زیتونه آوټ و بیا دا هم خوشحاله وي. تاسو د چا په وړاندې باندې دوی خپل په منځ کې لوبه کړې ده؟ د دې مخالف کې مې لوبه نه ده کړې. په نیټ کې چې کوم وخت تمرین کوو هلته مې بیا دوی آوټ کړي دي. او په تا باندې هم کله شپږیزې څلوریزې داسې وهلي دي؟ او شپږیزې څلوریزې لږ هغه لوبه چې تاسې پکې ښه ځلېدلې یاستئ په یو ټیم کې سره وایي کومه لوبه وه او په کوم ځای کې وه؟ د ما یوه لوبه وه چې هغه وخت ما خپل ښه بالینګ مې کړی وه. بیا نو په هغې وخت کې ما 10 اووره مې وکړل، 23 رن مې ورکړل او 6 ویکټې مې واخیستلی. هغه وخت بیا من اف د میچ هم شولمه، ښه بالینګ مې هم کړی وه. نو بیا هغه کوم بال چې وه د میچ هغه یې ما ته راکړله او اوس هم راسره شته دی. نو د یادګار په شان به راسره وي. داسې کومه لوبه وه چې په هغې کې ښه نه یې لوبېدلی او ځان سره یو ډول خفه غوندې وي؟ هغه لوبه شته ده چې بیټینګ ته ووتلم، اوپنینګ کې وتلی یم په زیره آوټ شولم او بیا راووتلم او بیا چینجونکې ډېر خفه وم. تا داسې کومه لوبه کړې ده چې په هغې ورځ باندې پکې ښه ځلېدلی ویلې چې ولاد ډېره خوندوره لوبه مې وکړله او هلته هم درته یو څه درکړي، کور کې پلار هم نازولی؟ او داسې لوبه مې کړې ده، اما چې 6 ویکټې اخیستې وې او خو مې پلار هم ونازولم او هلته زه هغه من اف د میچ هم شولم. ماشاءالله. او تا کومه لاسته راوړنه لرله؟ ما یو میچ کې مې 15 ویکټې اخیستې وې، 6 اوره مې کړي وه او رنز مې هم زیات ورکړي وه، کم ورکړي وه. که زیات دې ورکړي وه؟ نه کم مې ورکړي وه. بل تاسې خو هلته په وردګو کې هم ژوند مو کړی دی، نو په وردګو کې څه ډول هلته تاسې هلته خو د وطن حالت موږ ټولو ته معلوم دی چې داسې لکه دلته چې کوم لوبغالي دي که نه داسې ګراونډونه هغې ځای کې نشته دي. کله چې تاسې دلته راغللی دغسې میدانونو کې چې مو لوبې شروع کړلې څه احساس مو کوی؟
په پیل کې موږ خو چې دا میدانونه د ګراونډونه موږ چې ولیدل ډېر د خوشحالۍ احساس هم کوله ځکه چې په افغانستان کې بیا تېره داسې په اطرافو ولایتونو کې چې دی دا رقم زمینه چاته نه وي مساعده چې دی داسې کرکټ وکړه بیا یا چې دی هغه هاټبال وي په داسې ځای کې چې هلته اطراف وي دا زمینه مساعده وي چې دی د کرکټ وکړه د هاټبال نو بیا هم د کرکټ کړی دی داسې د کلیوالي کرکټ هم کړی دی د ټینس ورته وایي دغه کرکټ هم کړی دی نو موږ چې کله بیا کابل ته راغللو هغه ته بیا یوه میاشت دپاره په یو اکاډمۍ کې ځان داخله هم وکړله او هلته هم د یوې میاشتې لپاره هاټبال کرکټ وکړله چې ورسره ورو ورو اشنا شولو بیا چې کله دلته راغلو دا ګراونډونه کلبونه موږ چې راغللو د یو ګراونډ ته راغللو هغه ته موږ درې واړو تمرین کوله چې نور د کلب کوچان چې وو هغه موږ ولیدلو بیا دی ویلې چې تاسو د کوم ځای او د کوم ځای څخه راغلي ویلې چې د موږ سره به تاسو ولوبږئ او تاسو چې د استعداد لرئ نو د موږ په ټیمو کې به شئ او د موږ سره به په لیګ کې لوبې وکئ نو موږ بیا چې وویل چې صحیح ده مشکل نشته دی موږ چې راغللو لوبې مې کولی ښه روان وو دا ګراونډونه هر څه چې وو موږ ته ډېر د اسانه طریقه باندې موږ کولی شو چې هلته ولوبېږو او ویکټ یې واخلو ښه پرفارمنس وکړو د خپل ټیم دپاره او د خپل کلب دپاره بیا له موږ څخه د کوچان او د خپل کرکټ کلب هم ډېر خوشحاله وه نو همدارنګه په خپل کرکټ کلب کې به یا اول بالر یا بیټسمین او داسې شان ته راتللو د وطن په ګراونډونو کې هلته چې تاسې دغه لوبې کولې په لوبغالو کې او د دې ځای څومره سره فرق دی د وطن لوبغاله او د دې ځای لوبغاله خو ډېر پاک دی لکه ځمکه او اسمان دلته چې دي ښه ګراونډونه ښه زمینه کرکټ ته لوبغاړو ته مساعده ده هلته چې دي بیا داسې ګراونډونه شان نشته دي لکه دلته چې دي هلته تا خو به په وطن کې خو به د کرکټ نه کوئ هغې وخت کې خو بیخي ماشوم وي که کوو دی ما کوله زه بیا چې کابل ته راغلم بیا ما هلته بالینګ کله په اکاډمۍ کې ښه په اکاډمۍ کې وې هلته وطن کې خو تاسې لوبې کولې هغه ملګري چې در سره هلته به یې لوبې کولې هغوی درته نه یادېږي چې کاش هغه ملګري مو وی دغسې زمینه ورته مساعده وی او ملګري خو مې یادېږي ښه ځای وه کرکټ به م خپل ټینس کرکټ هم کوله هغوی هم تکړه وو خپلې لوبې به م کولې څنګه درته یادېږي کله کله ورسره غږېږي چې والا دلته داسې لوبغالې دي داسې ښایسته سیمې دي شنه منظره ده او یادېږي خو هم دلته ښه ځایونه دي ښه ګراونډونه دي مثلا د کرکټ ښه ځای ده او د کرکټ دپاره ښه ستا د خوښې لوبغاړی خو تا وویل چې محمد نبي دی که چیرې محمد نبي همدا اوس ستا ویډیو ګوري دا ستا پیغام اوري محمد نبي ته به دې پیغام څه وي محمد نبي ته زما دا پیغام ده لکه څنګه چې دی خپلې اکاډمیانې لري په کابل کې په افغانستان کې نو دا مې پیغام ده چې نور دې همدا رقم زمینه او دا رقم اکاډمیانې د خپل افغانستان د هغو د ځوانانو لپاره زمینه نوره هم مساعده کړي چې تر څو پورې دی وکولی شي هلته تمرین وکړي او د افغانستان لپاره ښه وروزل شي تر څو د راتلونکي لپاره دی یو داسې لوبغاړی واوسي چې افغانستان پرې ویادېږي او د افغانستان د ټیم لپاره بل یو ښه لاسته راوړنې وکړي ښه ته خو د راشد مینوال یې که چیرې راشد خان ووینې او یا راشد خان نه دې غوښتنه وي هغه به څه وي راشد خان خو سره چې ووینم دا خو زیات بریتانیا ته راځي او زه غواړم چې دلته زما په څېر ډېر ځوانان دي چې غواړي د راشد سره وویني غواړم چې د راشد خپله د هغه ځوانانو سره وویني هغه به نور هم تشویق شي او کرکټ ته به دوام ورکړي که چیرې راشد خان وویني ستا عکس العمل به څه وي څومره به خوشحاله شي زه خو به ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې راشد خان هم د نړۍ په سطحه یو ښه بالر ده سپین بالر او ته خپله بیا څه شی تم سپین بالر یې که فاست بالر نه زه چې یم بیټسمین او بالر یم ته دواړه فاست بالر یې او په فاست بالر کې د راشد خو بیا فاست بال نه کوي خو راشد سپین بال کوي خو زما بالر بالینګ یې ډېر خوښ دی زیات وختونه ښه ویکټ اخلي
کله چې لوبې ته ناست وم ډېر خوشحالي احساس کوم چې اوس راشد ویکټ واخلي. ستا څوک زیات خوښېده؟ عمرزی. عمرزی دې ولې ډېر خوښېږي؟ ځکه هغه آلراونډر هم دی او هغه چې انګلند سره میچ و او 5 ویکټ یې واخیستل په وخت کې زه ډېر خوشحاله شوم بیا مې همدا یې خوښې پلیر شو. ستا ډېر زیات څوک خوښېږي په دا؟ زما د خوښې لوبغاړی خو محمد نبي ده او ستا او د ساحل د دواړو د خوښې لوبغاړی هغه دی محمد نبي دی. دا محمد نبي څه جادو کړی دی دا دومره خلکو خوښېږي دی او سره د راشد خان؟ محمد نبي خو چې ده د افغانستان دپاره یې ښې لوبې کړې دي او ښه لوبېدلی ده او د ډېره وخته کېږي چې افغانستان ټیم کې لوبېږي ښه لوبغاړی ده. ښه داسې ستاسې له دې هغه نه معلومیږي زه وایم ستاسې کور کې خو به هم دغه اتاقو کې چې یاستئ هلته به بالینګ و بیټینګ و دا شیونه کور کله کله به راپسې مورجانه به م وایي چې مه کوئ شیشې به ماتې کوي دروازه څوک به غوڅ کړي ټلویزیون داسې مسایل هم کله کله کېږي در باندې که په لنډو کې راته وایي؟ هغه د خاطرې دي د خپل ژوند که نه؟ کرکټ داسې یو شوق ده چې یو شوق ورسره پیدا شي هغه نو که په لار هم روان وي هغه د کرکټ اکشن به کوه که په کور کې وي که په هر ځای کې وي نو حتما یو داسې کار کېږي چې معنی د دې شي چې مور هم په کار شي چې داسې مه کوئ دا د دې ځای نه ده حتما داسې یو کار کوو. کله کله داسې شوي دي چې جالب وي چې مثال ټلویزیون هم مات کړی یا شیشه درنه ماته شوي یا په یو لګېدلی که نه توپ او داسې خو شوي د کور کې هم کرکټ کوله زه بیا بیټ مې کله د بال کله ماته هغه چې د بال وکړله ما شاټ وویله شیشه ولګېدله ماته شوله. ښه همدلته په بریتانیا کې او بیا وتښتېدل. کله کله داسې شوي دي چې مور بیټ و هغه درته غورځولي چې نور هم لیواني کړلو پرېږدئ بیرون ووځئ او کله چې د شان راوړو د بایکو ځان ته کوټه معلومه وي او موږ بیا ماسې واچوو خو ستړي وو زه نه بیا مور هم راشي چې ولټکې زه هم شان ټول کلته کېږدې او خوسا ښه ستا څنګه دی ته به پکې شوخ یې تا ته به څوک څه نه وایي؟ نه. ښه ته څنګه ته هغه کوې بیټینګ و بالینګ په هغه په کور کې به اتاق کې کوې که نه کوې؟ زه چې په اتاق کې ګرځم د بالینګ او د بیټینګ اکشن کوم. ښه او ستا څه مسله یې بیا؟ او په کور کې خو چې کوم وخت بال هلته ایښی وي چې راواخلو یو بل ته بال اچوو مور وایي بالونه په کور کې مه اچوئ یو بل ته ځای نه ده. داسې هم کله شوي دي چې تاسې لوبه مو په کور کې مو دغه لوبې کولې که نه درنه بیټ و هغه یې درنه نور اخیستي چې ځئ قرار ویده شئ یا پرېږدئ نور داسې کله کېږي داسې شوي دي؟ او داسې خو شوي دي کوم وخت چې شپې نه یعنې یو دو بیټ دې خوا راوړاندې شه راوړاندې هاخوا مه ځه راوړاندې شه چې هغه سره معلوم شي چې بیټ یې رااخیستی بیا وایي بیټ کېږدئ ویده شئ او بیټ کېږدئ ویده کېږو. ښه وردګو پسې خفه شوی؟ او ډېر که لږ؟ ډېر. د وردګو کوم ځای د ډېر یادېږي؟ کابل. کلی دې ډېر یادېږي که کابل دې ډېر یادېږي؟ هم کابل هم کلی. ښه تاسې څنګه د کلي پسې خفه شوي یاستئ که ده؟ دواړه پسې خفه شوي د افغانستان بسته ټول افغانستان پسې خفه شوي او ښه والا نو چې کوم ځای نه راغلی او چېرته پیدا شوي نو په هغې ځای پسې خو به حتما لږ لږ د حواس احساس کوو چې یو وار لاړ شو او ویې ګورو هغه خپل د ماشومتوب ځای هم چې چېرته پیدا شوي نو حتما به د دې احساس به راځي نو چې یو کاشکې یو وار وطن ته تللی وای او افغانستان هم لیدلی وای. ډېره زیاته مننه. Yeah, so my name's Chris and I'm the Sunday Wendover cricket team captain. 3 boys, they play regularly for Wendover. They consistently play on a Saturday and they've been very successful. So the first team have won their division and then the second team are very likely to win their division. So they've done really, really well. And then in terms of a Sunday when I get to see them, they kind of play every now and then. The fact that how involved they are and sort of how much they contribute to the kind of team, you know, Faisal, for example, gets lots of wickets. Sahil, you know, he's good spinner, and Ahmed, he got a really, really nice kind of 80 odd. So you know they're contributing. So I think especially how young they are, they've got potential. Yeah. Thank you so much. That's okay. نو درنو لیدونکو لوبه خو پای ته ورسېدله او د خوښۍ ځای دا دی چې په کوم ټیم کې چې زموږ او ستاسې افغانانو
هغوی لوبه وګټله. نو اوس د هر یو سره خبرې کوو. سایل جانه سلامونه، مبارک دی ډېر زیات درته لوبه مو ګټله. راځه دې خوا راځه که نه چې راشې. مبارک هر یو تاسو یو ویکټه مو واخیستله. مبارک دی درته ډېر زیات. تا خو په اول اور کې تا ویکټه واخیستله؟ نه، ما په د شپږدېرشم اور کې ویکټه واخیستله. آخرنۍ ویکټه مې خلاصوله خو کیچ یې ډراپ کړله. او تا ما فاست د 10 اورونو یوه ویکټه واخیستله. بالینګ مې ښه وکړه، خو اگر چې دومره ویکټې مې وانخیستې نظر نورو ورځو ته، بالکل بیا مې ښه بالینګ مې وکړله، خو ښه بال ویکټې مې دومره وانخیستلی. او تا اول 15 اورو کې مې یو ویکټه واخیستله، رنز هم زیات وار مې نه کړ، ښه بالینګ وه. نو اول خو بیا هم تاسو ته ډېر زیات مبارک یو. بیا که د خپلو افغانانو لپاره مو پیغام څه وي؟ زموږ د افغانانو لپاره خو مې دا پیغام دی چې دی خو په هر بخش کې وي، که هغه په درس کې وي، که په سپورت کې وي، که په هر بخش کې وي، دی یو کار یو هغه کار. خو نو پیغام یې دا دی چې دی د زحمت وباسي او هر شی کیدونکی دی، او دی به هم په یو آینده کې د خپل زحمت ثمره وویني. ستا پیغام څه دی؟ زما دا پیغام دی چې کوشش دې وکړه او زحمت دې وباسي تر څو یو ځای ته ورسېږي. ما پیغام دا درس دی وایي، تمرین دی وکړه چې په آینده کې یو ځای ته ورسېږي. ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې یو ورځ مو د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې سره ووینم. انشاءالله. ډېر مننه. کور ودان ژوندي دي یاست، بریالي دي یاست. نو درنو لیدونکو، دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د بریتانیا د بکینګم شیر په سیمه کې مې تاسو ته چمتو کړې وه. تر بلې هغې مو چې زه بیا خدمت ته حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم. ښې چارې.